بسم الله الرحمن الرحیم. زه انعام الله د نصر الله تلزوی د فردوسی علی لیسې له 12 ټولګي څخه فارغ غواړم چې تاسو ته د حساب د کلاس عبد الله تر کسر پورې رسولو هغه ته ادامه ورکړم. نو تر حساب د کسر موضوع پورې رسیدلو اوس غواړو چې د کسر نه وروسته ادامه ورکړو. نو راځو زموږ نن موضوع به وي کسر. نو لیکو کسر په انګلیش کې کسر ته وایي فریکشن. کسر په لغت کې ټوټه کولو ته وایي او په اصطلاح کې کچرته یو شی یا یو واحد په څو مساوي برخو ویشل شي او له هغې څخه یو څو مساوي برخې واخیستل شي نو موړې واحد خودنې ته کسر ویل کیږي. کسر نو د کسر خودنه به کچرته موږ د کسر صورت او مخرج او کچر مثلا کوم یو مثال واخلو چې دغه به فرض کوو چې دا یو ډوډۍ ده او دا موږ ویشو په 4 مساوي برخو. نو کله دې 4 مساوي برخو څخه موږ اول یو دا برخه واخلو، دا برخه هم واخلو او دا هم. نو د دې کسر خودنه ته اوس موږ دا یو واحدو په 4 مساوي برخو مو شو. اوس لدی اخلو موږ 3 برخې مو اخیستلې. نو د دې خودنه موږ څنګه کوو؟ موږ لیکو اول کسر خط کش کوو، به موږ دا واحد په 100 مساوي برخو ویشه په 4. نو 4 مساوي برخو مو شو. 100 مساوي برخې ته واستلې 1 2 3. نو دا 3. نو موږ لیکو چې دا د دې کسر څنګه خو 3/4. مثلا بل مثال ترازو موږ سره ده یو شی چې مربعي شکل لري تقریبا موږ دا ویشو په 4 مساوي برخو یا 8 مساوي برخو. اته موږ دې نه اخلو مثلا 3 مساوي برخې یو 2 دا یو 2 3 مساوي برخې ته موږ واغسه. فرض کوو چې په مساوي برخو میشلې دي. نو لدې د دې خودنه بوس کسر شکل باندې څنګه وي په دې ډول چې موږ دغه شکل وې شو په 8 مساوي برخو. نو کسری خط لاندې 8 مساوي برخې به په صورت کې 100 مساوي برخې ته غستل 1 2 3. نو 3. نو اوس راځو د کسر خودنه ته دا د یو شکل هم د کسر باندې خودو د کسری عدد څنګه مونږ خو د برس شی مخرج کې کچرته مونږ د کسر صورت په ا خو کسری عدد دغه یو کرخه او بي. نو صورت ته د ا چې پکې راغله دا خو مونږ دې ته یو مونږ صورت او مخرج بي چې دی دې ته وایو مونږ مخرج. دغه خط چې دی دا د خط وی کسری خط. نو دا و د کسر خودنه په صورت کې چې دلته اوس ا موجود دی، صورت په لاندې چې دلته اوس بي موجود دی، دلته مخرج او دا خط چې دی خط دا و د کسری خط. دا موږ یو څو شکلونو باندې نور هم خودلې شو. کچرته موږ دا د سمو خو ا په نسبت د بي هم دا معنا ور کوي. کچرته موږ خو په نسبت د بي هم دا معنا ور کوي. کچرته دا موږ د سم خو بیا پروا نه کوي چې ا د تقسیم دغه علامه وکړو بي بیا هم دا معنا ور کوي. او کچرته موږ خو چې دغه خط باز وخت کې ځین خلک کوګ ور کوي چې ا پر بي بیا هم دا معنا لري. نو کدا اساس شکلونه اضافه کچرته په دې هم سو خي نو باید چې به ورته ورخته نو شو هم دغه معنا ور کوي. ا په نسبت د بي بیرته دا معنا لري. تقسیم دغه شکل ځکه دا خط په خپل هم د تقسیم شکل معنا لري او دغه تقسیم د عملی بل رقم خودنه ده چې دغه هم چې تقسیم العملی لپاره موږ یو دغه شکل ویلو یو دغه شکل چې عمومي عملی لپاره استعماليږي یو چې عموما د پاکستانی کتابونو کې د ریاضي هغه کې استعماليږي او یو دغه د کسری خودنه ده. موږ په حساب ول سر کې د عبد الله تاسو ته ویلو چې دغه د حساب د تقسیم د عملی لپاره 4 شکلونه نور دغه دي. دغه شکل له اندغه چې عمومي تقسیم لري. زو د کسر ډولونو ته نو د کسر ډولونه کسر په عمومي ډول په 2 برخو ویشل شوی. په 2 ډول ویشل شوی. اول ډول دی واقعي کسر، دویم ډول دی غیر واقعي کسر. واقعي کسر نه چې واقعیت لري مطلب دا دی چې صورت د یو کسر د مخرج څخه کوچنی وي. مثلا چې هغه کسر
چې صورت یې له مخرج څخه کوچنی وي. مثلا چې صورت مخرج څخه کوچنی 2/15 مخرج لوی صورت کوچنی 3/و مخرج کوچنی دی صورت لوی دی. مثلا 9/21 همدا سره ول نور کوم اختصاری کې اختصار پروا نه کوي. غیر واقعي کسر غیر واقعي کسر نه چې واقعیتونه لري معنی څه ده؟ یعنی هغه کسر چې صورت د مخرج څخه لوی یعنی یو کسر په کم ټوټو ویشل شوی او زیات تاخستل شوی. مثلا هغه کسر چې صورت یې له مخرج څخه لوی وي لوی. مثلا چې صورت مخرج څخه لوی یو شی دی مثلا په ویشل شوی د پدری برخو مونږ هغه ناخلو و برخه غیر واقعي دی کنه ځکه یو واحد دی یو شی دی چې پدری برخو ویشل شو وته اخیستل شوی واقعیت نه لري غیر واقعي دی. یو مثلا بل کسر د چې په اتو برخو ویشل شوی دی اخیستل شوی دی ته نه برخه غیر واقعي دی. او همداسې نور مثالونه نو دا د کسر دا عمومي دا ډول چې واقعي دی غیر واقعي دی. واقعي چې صورت مخرج څخه کوچنی وي غیر واقعي چې صورت مخرج څخه لوی وي چې غیر دا واقعیت نه لري. واقعي کسر واقعیت لري ځکه چې یو شی په سو لوی مساوي برخو ویشل شوی وي او کم ته اخیستل شوی. غیر واقعي کې واقعیت نه لري ځکه واقعیت ځکه نه لري چې یو شی په سو مساوي برخو ویشل شو خو هغه نه ډیره مساوي برخه واخیستل شو دا په سو برخو ویشل شو هغه نه ډیره اخیستل شو. نو دوه ډول نو ویل شو چې واقعي او غیر واقعي. اوس راځو د کسر د اعداد یو ډول چې مخلوط عدد ورته وي. د مخلوط عدد به کې کسر استعمالي چې هغه وسو راځو مخلوط عدد انګلیش کې ورته مکسډ نمبر هم وي. نو مخلوط عدد یو کسر او د یو تام عدد څخه تشکیل شوی. مخلوط عدد د یو کسر او تام عدد څخه تشکیلیږي. مثلا څنګه ځلیکم مثلا 3 جمع 2/15 دا ګور دا یو تام عدد دی دا یو کسری عدد دی دواړو څخه تشکیل شوی دی. نو دا څه شو په کلی ډول څه ورته وي مخلوط عدد. دا کسری برخه ده کسری برخه دا د تام عدد برخه یا صحیح برخه. نو کسری برخه شو د تام عدد برخه شو او د یا د صحیح عدد برخه او دا ټول د شپون ماده کې مخلوط عدد. دا موږ د سم خودل شو چې زو لیکم 3 صحیح 2/15 3 صحیح 2/15. بل مثال مثلا علم ز 2 صحیح 2 جمع 15/11 د سم خودل شو. خو به د دې بل شکل خودل هم دا چې 2 صحیح 15/11 په دې شکل. راځو د تام عدد تصحیح کولو ته چې دا تام عدد بیرته خپل د یو کسر په شکل دغه مخلوط شکل زه ختم د درې د جمع حالت ختموم ورسره یا د صحیح برخه نور سره ختموم. دا څنګه کوم مثلا زم دا مثال راخلم چې اول مثال چې 3 صحیح 2/15 یا 3 جمع 2/15 هغه هم خودل شو. زه دا د سلیکم زه راځم صورت مخرج کې ضربم جمع کوم صورت سره پر خپل مخرج زه دا ولګټ ولیکم چې صحیح کار شي. زه لیکم 3 صحیح 2/15 صورت ضرب د مخرج صورت ضرب د مخرج جمع صورت وګوره صحیح عدد ضرب د مخرج جمع د صورت. وګوره 3 ضرب 15 15 جمع 2 15/15 کچرته 15/15 موږ بیرته تقسیم په عملی په واسطه سره ورسو بیرته د همدا شکل حاصل لیدل شي. دا شو. دویم مثال څنګه دویم مثالو چې 2 جمع 15/11 صورت صحیح عدد ضرب مخرج ضرب به جمع د صورت سره 2 ضرب 11 2 جمع 15 20/11 زداو د صحیح د یو تام عدد یا د مخلوط عدد یا مکسډ نمبر
د اړول د یو کسری شکل باندې مونږه مخلوط شکل ورته ختم ک واوړو یو کسری شکل ته مخلوط شکل ورته ختم کو نو دا د مخلوط عدد باره کې خبره نو اوس موضوع ده معادل کسر معادل کسرونه کچرته د عام کسر صورت او مخرج په یو عین عدد کې ضرب کړو یا په یو عین عدد تقسیم کړو نو موږ سره راست راځي معادل کسرونه مثلا ځلیکم 2/3 اول د ضرب نه لاس راوړم د دې معادل کسر اول پیدا کول لپاره کچرته زه د دې صورت او مخرج ضرب یو کم په وام دغه شی لا بیرته لاس راځي صورت او مخرج ضرب یو کا بیرته 2/3 کچرته هم د 2/3 ز ضرب د 2 صورت هم ضرب د 2 کم مخرج هم ضرب د 2 کم نو دینه ماستر لاس راځي سلور پر شپږ کچرته ز هم دا کسر ضرب د هم صورت په دریو کې کم مخرج په دریو کې ما ته راځي 3 په 2 کې شپږ 3 په دریو کې نه بیرته دا د ماغه معادل کسر دی لګورسته به اختصار هم وي چې اختصار کو بیرته موږ دا کسر بیرته ما سره 2/3 لاس راځي کچرته دا 2/3 زر د سلور پر سلور کم یعنی صورت او مخرج دواړه زر د سلور کم نو سلور په 2 کې 8 او سلور په 3 کې 12 بیرته هم دغه ترسو پر چې موږ ورتللی شو په د معادل کسرونه بل لاس راځي کزه چرته صورت او مخرج دواړه زر د 15/5 کم بیا هم یو معادل کسر هم د دې کسر لاس راځي کچرته صورت او مخرج دواړه زر د 6/6 و پر و څومره چې په موږ مخې تللی شو خدای دې وکړي چې مثلا زه د 2/3 زر د صورت او مخرج دواړه زر د زر کم دنه جوړیږي مثلا 2000/3000 بیا هم د دې 2/3 او معادل کسر دی چې د صفرونو اختصار کسر د تقسیم مثال ترازو مثلا کچرته ما سره وي زر پر سل زه کچرته صورت او مخرج په 2 ویشم نو چې کله 2 په ویشم زر تقسیم 2 1500 راځي او سل تقسیم 2 50 راځي کچرته دا اوس د زر پر سلو معادل کسر دی کزه چرته زر پر سل صورت او مخرج په دریو چون نه ویشم چون دغه د نظر په دریو مکمل ویشل کیږي او نو سل نو کچرته په سلورم ویشم بیا هم صحیح ده نو زر تقسیم 15 نو یو زر تقسیم 15 پر سل تقسیم 15 یو 15 2 15 کلاس 2 صفر په خپل یو 15 2 15 کلاس صفر په خپل نو 200 پر شل بیرته دا هم د دې کسر یو معادل شکل دی معادل کسر دی کچرته زه دا صورت او مخرج دواړه په لاسو تقسیم کما په هغه عددونه زه تقسیموم چې کم پوره تقسیمیږي په ځکه چې به اشاری ته خبر اوړي کپ د ساده تقسیم کو چې هغه باندې په مکمل ډول نه تقسیمیږي نو بیا اشاری ته اوړي نو زر تقسیم مثال نو ځکه چې دا چې تقسیم لاس کم نو دا چې په لاس تقسیم کې دین راځي سل او دا چې په لاس تقسیم کې راځي لاس نو دا هم د معادل شکل دی نو دا معادل کسرونه تول کې کچرته دی او کسر صورت او مخرج دواړه پاین عدد کې ضرب یا پاین عدد تقسیم شي نو راځي موږ سره معادل کسرونه اوس راځو د کسر اختصار ته چې یو بل مهمه موضوع ده د کسر اختصار موږ په اوس د کسر اختصار د کسر اختصار موږ یو کچرته موږ سره یو عام کسری مثلا هم دا زر پر سللو دا موږ د کسر اختصار موږ شروع کوو د وړو کې عدد نه ګورو دواړه کچرته د صورت یو کسر صورت او مخرج دواړه پاین عدد د ویش قابلیت ولري نو بس به موږ هغه نه شروع کوو اوس وګورو مثلا موږ سل په یو خدواړه ویشل کې یو به فائدہ نه لري خو دوه ترازو دواړه صورت او مخرج په دوه د ویش قابلیت لري نو زه دا دواړه په دوه کې اختصار غوړم ځکه لس او یو د یو په دوه نه اختصار کې دوه عمر سره سم لس راځي 15 په دوه کې لس صفر په خپل برنه په دوه اختصارومه 15 په دوه کې لس 2 صفر خپل بیا ګورم بیا هم په دوه اختصاریږي تر څو چې په وړو کې عادت اختصاریږي غټ عادت تنزو کولای شو چې باغې هم کو خو ترتیب سره زو او غواړو چې دا اختصار په صحیح ډول یاد کړو نو به راځو د وړو کې عادت نه شروع کوو نو دا 2 په 2 کې سلور یو پاتې شو 2 په 2 کې سلور کېږي دلته یو پاتې کای یو د سره تاسو فرض کو چې موږ سره لیکل دا پاتې کېږي موږ سره لاس نو 15 په 2 کې لاس
اصلا دا یو وجود نه لري خو موږ ځان سره سوچ کوو 2 په 2 کې څلور یو پاتې کې یا یو فرض کول لکه د سره موږ ولیکه نو 5 په 2 کې لس پورته 2 په 2 کې څلور بیا یو پاتې شو یو فرض کول لکه صفر سره چې د چپ خواته لیکلې نو لس راځي نو 5 په 2 کې لس او یو صفر بخپله نو اوس ګور موږ چې لاندې عادت چې په 2 نه اختصاري کې ځکه 2 قابلیت لپاره موږ ویلو چې د یوې عادت صفر یا جفتي نو د نه یوې عادت نه صفر ده نه جفته او په صورت کې خو په 2 اختصاریږي نو کچر د دواړه په یو عدد نه کې د پاغې نه کو نو 2 خبره خراب شو په 2 باندې نه کیږي نو اوس 15 ته په 3 وګورو د 3 لپاره موږ ویلو چې د ارقام مجموعه په 3 وویشل شي نو 2 جمع 3 2 جمع 15 و تقسیم 3 نکیږي مکمل ډول نو شل کې 3 نم نکي هغه پورته اسنم نکي ها نو راځو سلور باندې نکي ځکه یو د په 2 په چې د یو د او لسیزه د صفرونه یا د سدونه چې په 2 مکمل ویشل شي نو دا هم نشو 15 باندې کیږي ځکه 15 لپاره موږ چې د یو د صفر او یا 15 وي نو د یو د صفر نه 15 د یو زاد یوې زده دی صفر دی نو اوس راځو موږ د 15 باندې اختصارو 15 شته 2 دی اول عدد دی 2 اول نه عدد دی 2 په 15 نه اختصاریږي نو چې 2 نه اختصاریږي 15 مر سره نیسو نو 15 شو نو 15 په 15 کې 15 او په صورت کې 2 د نه اختصاریږي 15 مر سره نیسم 15 په 15 کې 15 او صفر په خپل بیا هم ګورو چې د مخرج کې ما سره 15 پاتې دی او صورت کې 50 نو بیا موږ اختصار لپاره څه کوو 15 دی نو 15 باندې کې یو په 15 کې 15 او یو په 15 کې 15 صفر دی په خپل نو ما سره صورت کې پاتې شو لس پر یو چې مخرج عادت چې مخرج یوي نو که لیکم نه پروا نه کوي نو لس نو موږ سره لس راغی لس نو بل اخره جواب یې شو لس موږ اختصار په دې ډول کو اختصار شروع کوو د کوچنی عدد نه کوچنی عدد نه شروع کوو چې صورت او مخرج دواړه پاین عدد په ما عدد مثلا موږ دلته 2 باندې اختصار شروع کړ ځکه دواړه عدد په 2 باندې کېده نو 2 نه شروع وې دا غلطه چې ورسېدل نور په 2 نه کېده په 15 په 2 نه کېده په 3 نه کېده په 4 په 15 مکه همدغه چې نور اختصار په یو عدد نه کې نو پورته عدد ته ځو بل اخره همدغه چې د اختصار عملیه سره ترسو یو بل مثال هم الکو مثلا والو مونږه 1500 پر 200 د دې مثال اول لپاره د هغه عددونه چې صفرونه څنګه لري د اختصار لپاره لنډه طریقه دا ده مثلا کدا ما سره 50 زره نو د دې د اختصار لپاره زده هم کول شم لنډه طریقه صفر د صفر 2 صفر د دې 2 صفر سره لاړل اختصار شو نو ما سره دلته دینه چې پاتې شو 1500 پر 2 صحیح د دې 2 اختصار د دې سره یو په 2 کې 2 یو په 2 کې 2 نو 2 په یو په 2 کې 2 په 2 کې سلور پاتې شو یو هغه یو د صفر سره د 1500 دا موږ اختصار کړل تا یو په 2 کې 2 په 2 کې سلور هغه یو فرض کول کوم دلته چې لیکلې دا حسابي کې لاس نو لاس 15 په 2 کې لاس صفر د بخپله نو په دې ډول ما سره پات شو 250 نو د دې جواب نو صفرونه کچرته عدد سره وجود لري او هغه اختصارول موږ غواړو نو دغه اختصار مونږ په لاندې ډول کول شي مثلا 0 تقسیم شل نو د اختصار لپاره صفر د صفر سره ختم یو په 2 کې 2 15 په 2 کې لاس او صفر د لارځي 50 نو صفر نو اختصار ډایرکټ هم کول شو چې هغه ضرورت نشته د لپاره چې هغه مونږ په 2 وی شو د لپاره نو په لاندې ډول مونږ کول شي صفر نو خپل کې سره ختم کو نو دا و د اختصار موضوع نو را روان درسونه لپاره به ان شاء الله آینده وخت کې موضوع به ان شاء الله ټاکو چې دغه کسرونو اختصار مونږ او د نه پس د کسرونو جمع ضرب او تقسیم دي نو هغه ان شاء الله په روان درس کې وایو